رئیس محترم په قراره خدای مکه غاغ د زوبل نسی یا دا چی شو بوله چی راوتی دا دومره خاص شی نه ده خیر خیر خدای دې چیرې دی دا بل کارمند مو اوس خورا ناوخته راځي او غږ که دا چیرې دی یاره رئیس صاحب مګر نن د ډېر ښه کالي رنګ او ډېر هغه د بیخي د کورتۍ سیستم د بیخي میچینګ کوي یو بل سره السلام علیکم وعلیکم سلام رئیس صاحب ستړي مه شئ خیر اوسې ښه یاست په خیر هله پخوانه ته هم ستړي مه شئ دغه کلنی راپور مې جوړ کړی دی زموږ دغه بودیجه چې څونه راته راکول شوې ده هغه مې د خیره سره ټوله دا خلاصه دلته لیکلي دي هغه دې رئیس صاحب محترم درته ترتیب کړي مې دي بس څو شپې مې کار پر وکړي دا کلنی راپور خو توپانه که ما ده ته نه وویلې چې په تېره هفته کې ته باید ما ته راوړې وای دا دې ولې اوس راته اماده کړله نو خو دغه یو څه کارونه یې غوښتله چې ما باید ټوله بررسي کړې وای او سې ځکه چې غیر قانوني شی پکې کې رانشي نو ما رئیس صاحب محترم دغه چپه ګردن دی که لږ جوړ کړي قربان ژوندی اوسې مننه او ګورې زه دلته کار لرم دلته ما سم پوښتنې کېږي دا کارونه مو سم کارونه کوئ دا دونې زه د دفترو ته ځم مجلسو ته ځم زه دا دونې پړپړې نه سم وړلی دا ټوله به راټولې دا ټوله سره راټول که تر سبا پورې به ما ته په یوه ورقه کې لیکې خلاصه یوه ورقه کې به لیکې خلاصه به ټوله پر یوه ورقه کې رئیس محترم زه لاړم زه خدای په امان ودرېږه لاړ به سبا دی ولې سبا خو تا سالګره د تاریخي ما قید کړی ده د کیک او دا چې غم مې خوړلی ده الله دې د ریاست نه کموي یقینو که د کوم ورځ دې ریاست ته رئیس صاحب ته راغلی پخوانی رئیس نه و په څلېروي ساعتو کې پنځه ساعته تشناب کې کار مال نه کوو زوی دی خدای دې په خیر چې دا ته د دې ریاست نه لاړم سي خدای یو ورځ دا نو ګوري دا زمری نه نو دا بله خیر رئیسي د منګه دغه ته وایي کارګر دغه ته وایي وفاداره دغه ته وایي یو محنتکشه ځوان تا چې څه کړي چې په دې دفتر کې دا زما په سالګرا خبر زما په کالو خبر زما په هر څه خبر په درد و په غم ته زما په څه خبر یې رئیس صاحب زه کلونه کېږي تجربه په دې دفتر کې لرم دا د کار کوم مسلکي یم دا سړی چې دی په کڅ ما څخه یو شی برتري لري چې هغه چاپلوسي ده ته چاپلوسه سړي ته توجه کوي او کارمند سړی چې دی هغه تا ته کار کوي ساري ادارې ټول ترتیب و منظموالی په ما پورې اړه راپور مې ما ترتیب کړي دا څه کاره دی بس فقط د هغه چې تا ته مثال ګران نیولې ده تا ته مې دغه کړي دی رئیس صاحب ته دغسې بس د غوړو بده در باندې چپکۍ غوړمالي چمچهګیري در سره کوي دغه درته خوښ دی سمه ده زه پاته زه دا پر یوه ورقه درته ترتیبوم تا د یو رئیس سره دغه غستاخي وکړله زما سره زه چې د کاره څه برطرفه کولی شم دا اوس به څو غواړم زه تا د کاره پسې اخیستلی ګور رئیس صاحب دا خبرې د کاره چې پسې اخلم ته هم دلته یو کارمند یې موږ ته د رئیس پیسې راسولې دا هم کارمند دی زه هم کارمند یم د کار څوک پسې اخلي هغه د لوړې خوا څخه یي هر څوک نو څوک نشي پر هر څه جواب ولی بعضې چمچهګیر دي تا ته پاتې دا دفتر دې تا ته پاتې د خدای په امان پرېږدمه چې نه پر دا خبره چې پرېږدمه نه پر دا خبره نه د زما لاس ټینګه بیخي برق ونیوي پرېږدمه چې نه پرېږدمه چې نه لیونیه پرې به چې نه ږدمه ما ته مو یو زنګ رالی چې داسې لیونیه نه نو دفتر سره بله سلام علیکم ستړي مه سي رئیس صاحب ښه یاست بلې ولې خو څه شي مې ما ټلیفون مه کاټوئ ګورئ ولې رئیس صاحب محترم خیریت خو به انشاءالله هی توپانه څه ووایم داسې په شي خبر سوی نه یم زه د کاره څه برطرفه کړم نه خو ګوره که نه رئیس صاحب ما تا ته څومره وخت مخکې ویلي چې خپل کار ته توجه وکړه کار ته دې فکر وکړه خو ته خپل کار ته فکر نه کوې توجه دې نه کوله خود دې شړي زه کار ته توجه وکړم 40 ساعته به ته په ما ته واخته وې چې رئیس صاحب نو ته چې څوک به راله تا به هغه ته وویله چې دا رئیس صاحب داسې کارونه کوي چې څوک اوس ته ما ته وایي چې کار ورته به متوجه شوی وای دا ګرده ستاسې د لاسه ما ته پېښ شوله دغسې کسانو د لاسه چې ما ته به دورې کېدله کار ته نه متوجه کولم دا دې نن یې زه د کاره پسې واخیستلم نه نو رئیس صاحب موږ خو داسې نه دي ویلي چې موږ ویل چې کار وکړه دفتر ته تا خو ځان ته کار کوه ټول عمر په دې خو نه کېږي که نه د هغه دفتر دپاره زه وجنګېدم دا دې نن ما دنیا برطرفه کړمه ودې چې ابی کو کمپیوټر دې راوړم زما نو خو نو هغه پرېږدي هغه به مړې که نه نو زه دا چوکۍ دې ما ښه چې د پلرنۍ چوکۍ خو نه ده خو دفتر ده یو ورځ یو ورځ ځي بل به راځي دا وره کمپیوټر دې راوړم